الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اسلام د ژوند بشپړ نظام، د اسلامي عقیدې او د توحید د علم د زده کړې حکم. د اسلامي عقیدې او د توحید د علم زده کړه په هر مسلمان نارینه او ښځینه ته دې بریده فرض عین دی چې د دین په هکله په اجمالي توګه قلبي او عقلي قناعتونه حاصل کاندي. د دې علم په اصولو بنسټونو چې په امانة بالله کې ذکر شوي بې له شک و تردید څخه ایمان عیني فریضه ده. قرآن عظیم شان دغه مطلب ته د اشارې په تر کې فرمایي فاعلم انه لا اله الا الله. فاعلم پوسه انه لا اله الا الله چې شان دا ده چې له الله نه پرته بل رښتینی معبود نشته. نو دلته د لا اله الا الله نه مخکې الله پاک د علم خبره کړې ده چې ایمان راوړې نو اګاهانه یې راوړه. د شک او وسوسې په صورت کې باید علماو ته مراجعه وشي او خپل شکونه او شبهات د معالجه کړي. البته کوم وګړي چې د علم او پوهې له نعمت څخه برخمن دي د توحید د علم په بشپړو تفصیلاتو له پوهه لاسته راوړل پرې عیني فریضه ده او د دغې سترې دندې په سرته رسولو سره د عامو خلکو له غاړې څخه مسؤلیت ساقطېږي. ډېر د افسوس ځای دی چې زیاتره مسلمانان په بېلابېلو برخو کې تخصصي پوهه لري، البته په اعتقادي او دیني مسایلو کې چې د مسلمانانو د دنیوي او اخروي ژوند بریالیتوب پورې مربوط دی ناپوهان دي. د عقایدو علم د غوره او بهتر علومو له جملې څخه ده. دا ځکه چې د بحث او څېړنې موضوع د الله تعالی ذات، نومونه او صفات دي چې د پیغمبرانو د رسالت ستره اساسي مسله توحید وه. د اسلامي عقیدې سرچینه قرآن عظیم شان او نبوي سنت دي. د اسلام د لوړې د مسلمانانو خپل عقیده او د ژوند نظام له قرآن او نبوي سنتو څخه اخیستی و، نو ځکه د ټول بشریت سرداران وګرځېدل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.